چرمین انعام الله خان صاحب چې څرنګه خبره اعلان کړه چې ګیس ګاډي به بند دي چې چوره پورې موږ ته امن نه راکړی چوره پورې موږ ته خړو اوبو چې خپل حق نه راکړی بس ټول ملګرو نه اپیل ده چې چرمین صاحب انعام الله خان په هدایاتو باندې تاثیر رسېږو موږ ګیس ګاډي ودروله نور روان دي انشاءالله به درو چرمین صاحب کوم هدایات وي هغه مطابق موږ وتلي یو دوره پورې به یو ګاډی نه ځي چې چوره پورې چرمین انعام الله خان سره په امن باندې او په ګیس باندې په وسایلو باندې خاص کر په خړو اوبو باندې دا کوم انصاف ته چې موږ غنم له تندې ختم سلو خربوزې مو ختم سلې نور ټول فصلونه مو ختم کړسلو او دو پنجاب ته دا ګاډي او دا تیل او دا ګیس نه رسوي موږ ته خالي اوبه نه راکوي دا ظلم نوره موږ نه منو چوره پورې چرمین صاحب انعام الله خان صاحب آرډر نه کړی دوره پورې به دا ګاډي بند وي ټولو ملګرو نه اپیل ده چې جنرل ورسوو دلته الیاس خان پمپ سره کالونۍ سره ایریګیشن کالونۍ سره مخامخ دلته به خبرې کېږي دلته به کیسې کېږي او دا حق په نوره په خپل په زور باندې اخلو دا د خواست خبرې نه دي ډېره شکریه مهرباني